د پخوس کې فرضي کرښې ته 2 کیلومتره نږدې د ببرک تاڼې سیمه ده چې خلک اوس په پوره امنیت او خوندیتوب سره ژوند ترسره کوي. ببرک تاڼه سیمه چې د خوست ولایت د علي شور ولسوالۍ مربوط سیمه ده، خلک اوس خوښ دي چې په پوره امنیت او ډاډ سره ژوند ترسره کوي. د دې سیمې اوسیدونکي د اسلامي امارات په بیا واکمنېدو خوښ دي. دوی وایي چې په سیمه کې اوس بشپړ امن دی. غوښتنه کوي چې په اړونده سیمه کې دي ورته د بیا رغونې پروژې هم پلي شي. امنیت الحمدلله شپه ورځ چې په دې غرو ډاک چې ګرځي هیڅ نشته. امنیت خو دومره امنیت دی، د امنیت له طرفه بالکل مطمئن یو. او خدا غوښتنې دي د سړک، د کلینیک او د مکتب. اوس الحمدلله امن امنیت دی. مخکې خلکو شپې د ورځې به نسلای کتب د لار کې، اوس خلکو شپې 12 بجې ځم چې نشته. پوه شئ امن امنیت دی. بس دا غوښتنه مې چې دغه کلینیکونه مینیکونه دا جوړ شي. پوه شئ موږ ته د شبکې ډانګې مانګې دا موږ ته ولګېږي، ځکه دا شبکې کار نه کوي، بار کور کې داسې کور کې کار نه کوي. دوی زیاتوي چې مخکې له دې یاده سیمه کې هیڅ د بیا رغونې پروژې نه دی پلي شوي. خو په خوست کې د اسلامي امارت د سرحدونو او قبایلو چارې رئیس وایي چې دوی هغه سیمې چې اطرافي دي او ډېرو اسانتیاوو ته لاسرسی نه لري ځانګړې پاملرنه کړې ده. موږ په دا ټولو ولسوالیو کې کلي په کلي جومات په جومات باندې وګرځېدلو. د هر ریاست خپل مسؤلیت ده، لکه هر ریاست خپلو برخو کې آب رسانۍ چې کوم دي، اوبو ده او معارف چې کوم مکاتب دي او حج او اوقاف دپاره چې کوم جوماتونه دي یا مدرسې دي یا مقبرې دي، د کلو پراختیا ریاست، د مخابراتو ریاست ده چې کوم ځای کې ډانګې کار نه کوي، موبایل کار نه کوي، سیم کارټونه، صحت عامې چې کوم کلینیکونه دي او د عامې د سرکونه دي، هر ریاست خپل مربوط شیان لیکلي دي او په دې گزارش کې شریک دي. انشاءالله په هغه باندې به چې امیر المؤمنین له طرفه چې کله منظوري وشي انشاءالله ټول ملت به ویني چې دې باندې کار روان شو. دا یادونه وړ ده چې څو مودې وړاندې د خانې خوړ چې لرې پرته سیمه ده یو صحي کلینیک چې چارې یې نیمګړې پاتې شوې وي، د اسلامي امارت له لورې کارونه بیا پیل شوي چې ډېر ژر به ګټې اخیستنې ته وسپارل شي.